صلوات و سلام دغه ارشاد په خپل ځل کې د لیکلو قابل دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ارشاد ځان ته 40 غنټې را مخې کولو قابل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ای زما امته ز محمد دا اعلان کوم د نن نفس چې رچا پکور کې دولونه وشوي، د نن نفس چې رچا پکور کې دو جنکۍ وشوي، دای لوی کړي د دې په خطر بقي سره تربیت وکړو تر دې چې دا لوی شوي، تر دې پورې چې د دې نکاح وکړه د خاون کور ته په عزت سره واده کړه. ز محمد د دې سړي د پاره د جنت اعلان کوم. محترم زویم د زنانو دور هغه د زنانو سره په مخ د ځمکه باندې دا سلوک شروع. یو وخت هغه کله به زنانه خاون وفات شو، د زنانه به خاون وفات شو، د زنانه ته په دغه زمانه کې په دغه دور کې په دغه معاشره کې د زنانه ته به خلکو منحوس ویلا. دا زنانه به کمره کې د 2 کالو پورې بند کړه. د څومره پورې؟ د 2 کالو پورې. د ته به د ساروي په شانتي او ډوډۍ راوړه، دروازه به کلاو کړه، هغه ډوډۍ به دن اور گزار کړه. د دې کې ناستل د دې زنانه پاسېدل ټول به د کمرې کې د 2 کالو پورې د عربو د جهالت په دور کې پاغه زمانه کې به ریکورډ د دروازې دغه کمرې د دروازې نه بهر ته نه راوستا. داغوی نظریه او عقیده بداوه چې دا چا سره لګيږي، د چا سره تعلق راځي هغه منحوس ګرځي. 2 کال پس به ورته یو ساروي ور پرې خو دودنه 2 کال تاسو کې نه بس پرې دوی د خیر 2 کال پس به یو ساروي ور پرې خو دو هغه زنانه پسې به ځانو مګو، هغه ساروی به وفات شو، به زنانه بهر تر وسته هغه غسل کو بیا په معاشره کې اوسېده. دا هغه دور د جاهلیت. نن محترمو کوم لګلاړ شو د اسلام راتلو نه مخ کې کوم معاشره وا، د اسلام راتلو نه مخ کې د زنانه سره کم دستور کم سلوک جاری وو. محترمو انسان حیران شي کله کله احادیثو کتابونه وګوري، انسان مخکینی تاریخ وګوري، دته حیران شي چې اسلام کله راغله نه دی، د هغه وخت پورې د زنانه سره کم ظلم شروع. تاسو وګورئ یو دور هغه دی یو زنانه ده دا د خاون په نکاح کې ده، د خاون به اوخته د زنانه له طلاق ورکو، ته په ما باندې طلاق یو طلاق به ورکو، کله به لس طلاق ورکړه، کله به سل طلاق ورکړه، کله به زر طلاق ورکړه. بس د کور د جب ډکو هر وخت 1 लाख طلاق، 1000 طلاق، 500 طلاق. بیا چې بکله د زنانه عدت تیرې دو ورځې بر دې شوي، دا انسان به بیا راغی هغه زنانه ته ویل ماته ته رجوع کړی دا، کله به زمانه بیا تیرې ده، بیا به ورته تعالی ما 1500 طلاق درکړه، چې کله به بیا عدت تیرې دو بیا به رجوع وکړه. محترمو د حاصل د خبرې ده د دې زنانه دور به دې ته دې ژوند به دې تیرې دو چې نه خو به دا خاون والا زنانه حسابې ده او نه به کونډه حسابې ده. معاشره کې دا یو ظلم شروع. شریعت اسلامی راغی د طلاق لپاره یو حد مقرر کو. یو معاشره هغه وا چې هغه کې د طلاق بالکل تصور نه و. هغه معاشره سوا که د زنانه ژوند هر څنګه تیریږي، دا که خوشاله ده او که خفه ده، که دې زړه چاودي او که هر څه کیږي، خو دې خاون تر طلاق او اختیار بالکل نو. بس ویل ژوند ته راوستاره پر یا کور دې د خاون او یا ګور دې لکه زموږ پښتانه موي. هغه بعضی موږ پښتانه خلک دي د مسلمان قوم دی، من حيث القوم دی وخت کې من حيث القوم مسلمان پښتون قوم دا مسلمان قوم دی، دا په دین کلک ولاړ قوم دی. وها بعضی خبري اگر جهل ممکن را نه وتی باید چې مونږ ختمي کو. دا زمونږ زمانہ کې یو مونږ پنده خبره باندې برا وغړیږو، بس 3 کانی طلاق دا لري کې د ځان د مصیبت. بس بل څه وایي دی وخت کې خلینه بل څه تاسو خدای طلاق لفظ مو واسي به کې واسي یو طلاق وایي او ظالمه 3 طلاق 3 کانی طلاق به موږ راشي خپي ډېر سخت خپي. ما تاسو به حیران شئ حیران. مال د سپینګری راشي سپینګری ابل ورځ یو کس راغی تقریبا 50 کال عمر کې مال راغی، پس ول ډیر غصه کې راغله او ډیر خفګان کې انتهایی د خفګان ژوند می تیری کې بیمار شوم د لاسه مې کار څه کې ول رکشه چلوم غصه کې راغله او مخزه ته مې 3 طلاق واچول. نو مې ظالمانه طلاق څه ضرورت په بل څه نه کړه. دا خبره د زمون پښتنو کې یو لوی مصیبت راغله، یو مصیبت مونږ کې دار راغله.
مونږ کله د زنانه نکاح کوو مونږ ته په دې ځان بد ښکاري چې ورشو د خپل لور نه د خپل خور نه تپوس وکړو مونږ ته په دې ځان بد ښکاري چې مونږ خپل نوجوان خپل بچی له ورشو خپل رور له ورشو تپوس دی وکړو دې ځکه تعالی رشتہ کوم ستا خوخه را کنده خوخه انګه زمونږ په هغه مسله لیکل دا واوري زمونږ په هغه مسله لیکل یو بالغ عاقل الک یا جنۍ د دې پلار د دې نکاح وکړه دا زنانه پاغي راضی نه ده دا زنانه پاغي باندې راضی نه ده دغه نکاح نه کیږي مونږ اکثر چې نکاح کله لاړ شو مونږ تاسو کو پلار نه سی یا رور نه سی مونږ تاسو دې کله چې مونږ معاشره کې تاسو نه مونږ څوک نه کوو هغه ته مسلمان یې کنه یار ته مسلمان یې د شریعه مسائل هغه به منی بزان باندې نو دا قسمه قصې د الله لري کوي برال محترم عارض مدا کو شریعت اسلامی راغې د هغه طلاق د پاره قاعده مقرر کړه د هغه طلاق د پاره قانون مقرر کو د زنانه سره ظلم کېدو زنانه ټول عمر پکور باندې د مصیبت ژوند تیرو شریعت اسلامی ر دې خبره خاتمه وکړه چې نکاح دا یو عقد دی نکاح دا یو غوټه ده نکاح دا یو معامله ده خو چې کله ها دا عقد نه چلیږي کله دا معامله نه چلیږي خاون ام پریشان دی خزه ام پریشان ده خاندان ام پریشان دی ټول کور کې مصیبت او تکلیف جوړ شوی دی ها شریعت په دې طریقې سره اجازت ورکو دا اعلان وکړو الله تعالی مباح سيزونه هغه سيزونه چې هغه جایز دي ثواب پکې نشتا گناه پکې هم نشتی په دې مباح سيزونو کې پټولو کې مبغوث ترين سيز الله رب العزت ته طلاق دی د اعلان وشو به اجازت ورکړل شو د زنانه طلاق ورکا چې ستا ژوند نتیریږي جدای کا د دې زنانه ژوند نتیریږي جدای کا خو ها محترمو به د دې لپاره دویم ظلم د زنانه سره دا شروع چې زنانه په یو کور کې ناستره خاون زر طلاق ورکی خاون سل طلاق ورکی خاون 50 طلاق ورکی ها چې کله بیا عدت تیرېدل نږدې شي د بیا رجوع وکي شریعت اسلامی د هغه ظلم مخبندي وکړه د هغه ظلم لارې ونیوه د هغه ظلم سدباب وکړو شریعت اسلامی خاون لا د طلاق اختیار ورکو ول طلاق د طلاق اخري حد هغه درې دي سودی اول نمبر یو طلاق یا دو طلاق انسان بیبی ته وای خدا نه خواسته مسله رااله خدا نه خواسته جدای مرحله رااله دا سړی ورته وای ته په ما باندې طلاق یو ځل وای یا دو ځل وای ته په ما باندې طلاق دریم ځل نه دی ویلې په دې سره دا خزر رجعی دته ویل کیږي طلاق رجعی سورته ویل کیږي په دې صورت کې چې کله عدت نه تیر شوه خاوند ته اختیار حاصل دی د رجوع کول شي بغیر د نوی کولو د نکاح نه خاوند رجوع کول شي بغیر د نوی کولو دا نکاح که خزه غواړي او کنه غواړي دویم صورت دا دی سړی خپل خزي ته ویلا ته په ما باندې حرام ای ته زمانہ آزاد ای یا دسی نور قسم الفاظ ویلا د نیت د طلاق کړو نو په دې سره دا خزه د دنه جدا شو طلاق باین ورته ویل کیږي څورته ویل کیږي طلاق باین وس کدا سړی غواړي چې دوباره د خزي ته رجوع وکړي نو دا غي صورت دار چې دوباره به نوی نکاح کوي دوباره بس کوي پدې کې به مہر میږي پدې کې بس کوي مہر به میږي نو مہر بم دا خاون ور کوي تجدید د نکاح به کوي گواهان برازي نکاح به کیږي باقاعده دریم صورت هغه دی یو سړی ولګي خپل خزي ته ویلا ته په ما باندې طلاق یا ویل ته په ما باندې په درې طلاق سره طلاق یا ویل ته په ما باندې په درې کانو باندې طلاق دته ویل کیږي طلاق مغلظ په دې طریقې سره طلاق ورکول دا ګنام ده دا حرام هم دي کم خاون چې په دې طریقې سره طلاق ورکي درې طلاق په یو ځای ورکي یا په یوې کلمې سره ورکي یا په یو مجلس کې ورکي دا سړی ګناهګار دی حرام او ارتکاب وکړو الله او رسول د دې طریقې نه منع فرمایلی دا ها دې هغه کار وکړو ارتکاب وکړو په حرامو کې مبتلا شو ها خزتی جدا شو په خزه په حرام شو خزه په حرام شو قرآن مجید قاعده او قانون راوړو چې یو طلاق په صورت کې تاسو اختیار دی
د دویم طلاق په صورت کې تاته اختیار دی، د طلاق رجعی په صورت کې تاته اختیار دی، د طلاق باین په صورت کې تاته اختیار دی. خو چې کله خبره درې طلاقو ته ورسېده